سلامونه جوړ په خیر په دې هیله چې ټول جوړ او روغ وئ. نن غواړم چې د امریکا خصوصي سپانسرشیپ په مورد یو څه معلومات درکړم او کومې لارې دي چې تاسو کولی شئ چې یو څوک د افغانستان څخه او یا هم د نورو هیوادونو څخه امریکا ته سپانسر کوي، لکه د کاناډا په شکل دی، خو دا نوی قانون یې جوړ کړی امریکې، تر څو د خلک وکولی شي چې د پیسو په واسطه او یا هم د خلکو په واسطه خپلوان، ملګري، دوستان، فامیل سپانسر کړي او امریکې ته یې راولي. نو دا ویډیو چې دی یوازې کلي معلومات دی، زه کوم امیګریشن نه یم، یوازې معلومات ورکوم خلکو ته چې د خلکو مشکل حل شي. نو دغه معلومات زه تاسو سره شیر کوم تر څو تاسو د دې معلومات څخه ګټه واخلئ. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ملتیا مو وکړئ. مننه. لکه څرنګه چې کاناډا دی که نه، کاناډا 15 نفره پکار دی خصوصي سپانسرشیپ لپاره، چې 15 نفره یو ګروپ جوړیږي. هغه 15 نفره کولی شي چې یو شخص هغه کې مطلب سپانسر کې. همدغسې په امریکې کې همچنان 15 نفره چې د امریکا شهروندي ولري، یعنی امریکا کې قبول شوي وي، هغوی کولی شي چې یو نفر، یو فامیل یا 2 نفره، 3 نفره، او کله چې تاسو مثلا د نفر په سر 2700 روپۍ اخیستل کېږي، او کله چې نفر اضافه کوي همدغسې 700 ډالر، 800 ډالر یا 2700 ډالره د نفر په سر اضافه کوئ، او نور نفر هم تاسې په هغې شمول کې ورجمع کوئ تر څو هغوی هم راشي سپانسر شي. دا څه رقم ته سپانسر کېږي؟ کله چې تاسو 15 نفر یو ګروپ مشخص تکمیل شو، یو ګروپ، هغې څخه وروسته زه د هغه لینک په لاندې ډسکریپشن کې زه اچوم د هغه د خصوصي سپانسرشیپ. تاسې به هغې ته خپل نوم ولیکئ، نوم لیکنه به وکئ. هغه ډېر یو زه دلته تاسو ته ښکاره کوم، سکرین شاټ یې درښیم، دغه ته وګورئ. هلته به مکمل نوم لیکنه وکئ چې اصل نوم د تخلص دی او پاسکود دی او ادرس دی، ایمیل دی، دا ټول مکمل هلته لیکل کېږي. او هغې څخه وروسته تاسو لیکئ چې کله مو ولیکل تاسو یو بل فورمه رالیږي او یا هم معلومات رالیږي، تر څو د هغه معلوماتو په اساس تاسو باید مخکې لاړ شئ. نو کله چې یعنی بدون د دې نه چې تاسې خپله کار وکئ او خلک سپانسر کوي، دولت همچنان تاسو سره مرسته کوي. دولت دی او څو نهادونه دي چې دوی مشخص کړي وو په هغه خبرونو په سایټ کې، هلته یې مشخص کړي وو چې دغه خلک به سپانسر، دغه نهادونه او ټولنې او سازمانونه به دوی سره مرسته کوي د سپانسر په بخش کې. تاسو کېدای شي دوی رهنمایي وکړي د هغه په مورد، د سپانسرشیپ په مورد، او تاسو ته آنلاین کورس ونیسي تر څو تاسو څنګه وکولی شئ چې هغه نور د دوی پروسس ته واچوئ او مخته یوسئ. نو یو دی چې چرچ ورلد سرویس دی، یعنی د هغه د نړیوال د کلیسا نړیوال سرویس چې ورته وایي، یا سرویس جهاني کلیسا په فارسي کې، او بخیر زه پښتو کې لږ زره مشکل لرم. او بل چې دی IRIS دی، او بل چې دی انټرنیشنل ریفیوجي اسیسټنس پروجیکټ، یعنی پروژه بین المللي کمک به مهاجرین چې مهاجرینو ته مرسته کېږي، دغه انټرنیشنل هغه دی یو پروژیکټ دی. او بل چې دی انټرنیشنل ریسکیو کمیټې، یعنی د هغه د نجات نړیوال کمیټه، صحیح، د نجات نړیوال کمیټه دغه دی. او بل چې دی ویلکم US، یعنی امریکا ته ښه راغلاست، دغه یو نهاد دی. زه د دغو نهادونو لینکونه همچنان په دغه د ویډیو لاندې په ډسکریپشن کې زه تاسو ته اچوم، تاسو کولی شئ چې هغه خلاص کړئ او ایمیل ورته وکړئ. نو که چیرې تاسو بیا نور رهنمایي غواړئ چې تاسو نه شئ کولی، او یا هم تاسو چل نه درځي چې څنګه وکړئ، زه خپل انسټاګرام نوم لاندې لیکم په ډسکریپشن کې، تاسو کولی شئ چې په انسټاګرام کې ما سره تماس ونیسئ او موږ رهنمایي تاسو ته وکړو. بیا هم زه وایم چې تر څو چې یو کار په جریان کې وانه چوئ که نه، د هوایي خبر نه هیڅ هم نه کېږي. کله چې مسله د سپانسرشیپ شوه، تاسو باید عمل ته ورننوځئ. عمل ته ورننوځئ، اتومات ورشئ، ثبت نام وکړئ، ځان راجستر کړئ. هغې څخه وروسته چې ځان مو راجستر کړو، دغه کار مو ورو په ورو خپله مخته ځي. هیڅ ضرورت نشته چې تاسې یا تشویش ورته وکړئ یا هم منتظر ورته پاتې شئ. یو ایمیل درته راځي، هغه یو ایمیل باید تعقیب شي، بل ایمیل چې راغلو بل ایمیل باید تعقیب شي، بل ایمیل چې راغلو بل ایمیل باید تعقیب شي، همدغسې باید تعقیب شي تر څو تاسې نتیجه واخلئ.
دغه د 15 نفره سپانسرشیپ ګروپ چې د امریکې ته خلک راغواړي دغه. او د کاناډا هم همدغه سیستم دی، خو کاناډا لږ ذره فرق لري. هغه د پیسو په واسطه پیسو په بخش کې چې څومره پیسې اخیستل کېږي او تاسو باید څه وکړئ څه ونه کوئ. هغلته هم زه ویډیو جوړوم، بیا هغه هم وګورئ. نو د یو لنډ ویډیو که چیرې تاسو کوم سوال پیښیږي په کومنټ کې ولیکئ، زه حتما خامخا تاسو ته معلومات درکوم تر څو تاسو نور هم سره خلاص شي. او په دې بخش کې چې تاسو کوم معلومات لرئ هغه به زه هم تاسو سره شریک کړم. او نور هغه هم کولی شي. تاسو رښتیا بل هغه د مسله دی چې کله چې تاسو سپانسرشیپ منځ ته واچوله که نه، چې کله تاسو غوښتله چې دغه سپانسرشیپ شروع کړئ او خپل خپلوان یا ملګري سپانسر کړئ، تاسو د امریکایي سناتورانو څخه هم چنان تاسو په همکاري غوښتلی شئ. نو بیا تاسو یو سناتور پیدا کوئ، سناتور ته ایمیل کوئ چې دغه د ما سپانسرشیپ پروسه په لار اچولې، زه غواړم چې تاسو سپورټ هم چنان ولرم. او تاسو د هغه نه سناتور نه یو ایمیل لاسته راوړئ او یا کېدای شي کوم اسناد تاسو درکړي او هغه اسناد هم چنان په هغه سپانسرشیپ په هغه کې په فورمې کې په ځای کې چې دغه د موږ سره سناتور هم شته او سناتور هم موږ سره مرسته کړې. نو هغه چې تاسو واچوئ نو بیا خو ډېر تاسو ګټه کوي، حتما نتیجه اخلئ، خامخا نتیجه اخلئ. نو دغه په دې نو په آخري کې د مکسیکو د برازیل په لاره که څوک راځي، که څوک هدف یې کاناډا وي امریکا وي، که ویزه دوی اخیستلی شي د برازیل او د مکسیکو هلته د ځان ورسوي، هلته د پاتې شي یو څه وخته پورې او یو لږ زره د بلدیه پیدا کړي. زه ډېر نشم پوهېدلی، لږ زره د ځان بلد کړي دې خوا هخوا. ممکن چې لارې خلاصې شي، چې کله لارې خلاصې شي بیا دوی خپله دې خوا ته راتلی شي، مشکل نه لري. او تاسو خپل اسنادونه مکمل باید ولرئ. او د سپانسرشیپ رښتیا ډېر وبخښئ ما هېر شو چې کله چې تاسو سپانسر مسله منځته راغله، تذکره، پاسپورت، مکمل تذکره، پاسپورت، د پلار نوم، د نیکه نوم، د ټول د ورور نوم، د خور نوم، د خورزه نوم، د وريره نوم، د مکمله هر څه تاریخ واره باید ځان سره مخکې له مخکې نه لیکلي وي چې فورمونه کې ځای په ځای کېږي، هغه باید ولیکئ. او کله چې تاسو دا د یو موضوع او بل موضوع چې مکسیکو ته یا برازیل ته چې څوک راځي هغه د کوشش وکړي چې د مکتب اسناد ولري، د پوهنتون اسناد ولري، د کورس اسناد ولري، د انګلیسي ژبې اسناد ولري. کوم ځای کې چې تاسو کار کوئ د هغې کمپنۍ څخه تاسو اسناد واخلئ تر څو هلته چې بارډر ته ورشئ ورته وښایئ چې دغه مې اسنادونه زه غواړم چې تېر شم. هغه چې اسنادونه چې کوي چې ګوري چې دوی په در خوري، خامخا یو څه مرسته درسره کوي او پرېږدي. نو تر بلې ویډیو پورې تاسو په خدای پاک سپارمه. همدغه مو چینل دی، تاسو کولی شئ چې همدغه چینل تعقیب کړئ او نوي موضوعات تاسې وګورئ او باخبر شئ او ګټه ترې واخلئ. تر بلې ویډیو خدای پامان.